د پاکستاني طالبانو یو ځل بیا زبردست برید پر پاکستاني فوجیانو یې چیرته او څنګه برید کړی، څومره پاکستاني فوجیان یې وژلي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. د شمالي وزیرستان شازلمیو 15 پاکستاني فوجیان وژلي دي. د پاکستان د طالبانو تحریک په یو خبرپاڼه کې د 15 پاکستاني فوجیانو د وژلو او نورو ټپیان کېدو پخلی کړی دی. خبرپاڼه په 2 جلا حملو کې د پاکستاني فوجیانو 15 کسانو وژل او ټپیان کېدل یادوي. دغه خبرپاڼه زیاتوي په دې جګړه کې د دوی یو مجاهد هم شهید شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه بیا په دې اړه پاکستاني پوځ څه نه دي ویلي. بلخوا د طالبانو د وزیرانو شورا د تازه پریکړې له مخې له دې وروسته په هیواد کې د ځنګلونو وهل، د چاتراشو قاچاق، پلور او انتقال په مطلق ډول بند دي. په پریکړه کې امنیتي او ولایتي مسؤلینو ته سپارښتنه شوې ده چې دغه کار مخه دې په جدي ډول ونیسي. څو اونۍ وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د کونړ د چاتراشو د قاچاق ویډیوګانې او انځورونه خپاره شول چې په دغو شبکو کې د یو شمېر کسانو سخت غبرګونونه راوپارول او له طالبانو څخه یې غوښتنه کړې وه چې دغه قاچاق مخه دې ونیسي. بلخوا یو اندونیزیایي خیریه بنسټ له افغانستان سره 10 میلیارډه اندونیزیایي پیسې مرسته اعلان کړې ده. طاهر بنسټ ویلي چې د یونیسف ادارې په غوښتنه به د بشري بحران مخنیوي لپاره له افغانستان سره 7 لکه امریکایي ډالر چې کېږي دغه مرسته وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مترپیه لیدلی وي. کومو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.